سوله په مکه معظمه کې غواړو نه په مسکو کې. ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر په مهال ویلي طالبان د سولې مذاکراتو لپاره کابل ته راشي دفتر ورکوي او امنیت هم نیسي. غني دا هم ویلي چې اقتصادي پالیسي ګاونډی پاکستان ورخطا کړی. له دې سره ولسمشر د شینوارو ولسونو سره ژمنه کړې چې په جګړو کې ټول ویجاړ شوي کورونه یې بیرته رغوي. نورحال زموږ د همکار عبداللطیف احساس په راپور کې. ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار شینوارو لوی ولسوالۍ ته د یو پلاوي په مشرۍ راغلی و. غني د وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې د شینوارو ولسونو او د ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو هڅې وستایلې. دلته د ولسمشر د خبرو ډیر تمرکز طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو و. ولسمشر سولې ته هیله مند دی خو وايي سوله په مسکو کې نه بلکې په مکه معظمه کې غواړو. موږ سوله مکه معظمه کې غواړو. هغه خوږه ده یا مسکو؟ مکه معظمه مدینه منوره. نو خبره واورئ ولس ته وایي مکې معظمې ته لاړ نه مسکو ته لاړ. نو خو دا پوښتنې ته ځواب ورکړي نه انشاءالله تعالی سوله راتلونکې ده باعث. غني وايي طالبان د سولې مذاکراتو لپاره کابل ته راشي دفتر ورکوي او امنیت یې نیسي. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبا یې وایي په ننګرهار کې وایي قندهار کې که موږ د دوی امنیت ونه ساتو موږ مسؤل. درې در سره نفر قربان کې راغلو اوبه له اوبونه واسې. دلته ولسونو سره په خبرو کې ولسمشر ویل اقتصادي پالیسۍ ګاونډي پاکستان ورخطا کړي او په خبره یې اوس افغانان پاکستان ته محتاج نه دي. مګر تاسو ته مسافته کړه چې د سیاسي یو کنه تورخم به اقتدار کابل کې به داسې لړزې راځي. اوس که موږ تورخم وتړو اسلام آباد کې به لړزې راځي. اما موږ د تړلو خلک نه یو د جوړولو خلک. غني د شینوارو لوی ولسوالۍ کې له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په جګړو کې ویجاړ شوي کورونه یې بیرته رغوي. هر څه غواړئ ژمنه مې دا ده چې موږ به د دې ولسوالیو آبادي ګورو. هر کور چې وران شوی به بیرته ودانېږي. په دې ولسوالیو باندې د وزیر صاحبان کېناستلي په اساسي توګه پانګه اچول کېږي. خلکو بیا د غونډه کې ولسمشر سره د ولایت کې پرتې ستونزې شریکې کړې او د ژمنو عملي کېدو په برخه کې غوښتنې وکړې. عبداللطیف احساس شمشاد رادیو تلویزیون ننګرهار. د ټاکنو کمیسیون له شکایتونو کمیسیون غواړي چې زماني مهالویش نقض نه کړي او د پاتې ولایتونو پایلې ژر تر ژره ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. اوس چې د پارلماني ټاکنو ټولې پروسې له زماني مهالویش اوښتې اعتبارنامې هم په تدریجي ډول ویشي چې له نیوکو سره مخ دي. بلخوا مخکینی ولسمشر هم د پارلماني ټاکنو په تړاو اندېښنه ښودلې چې عادي نه وي او شپږ میاشتې کې هم پایله معلومه نه شوه. د پارلماني ټاکنو ډیری پروسې د زماني مهالویش سره په ټکر کې وي او اوس دا لړۍ تر دې راورسېده چې وکیلانو ته د وکالت اعتبارنامې هم په تدریجي توګه ویشي. ټاکنې باید د زماني مهالویش مطابق 2 میاشتې مخکې ټولې شوې وای خو دا کار ونه شو او اوس کیسه د هوت تر 15مې پاتې ده. ټاکنو کمیسیون په اوس کې د شکایتونو کمیسیون نه غوښتنې لري. په هغه ولایتونو باندې چې د 2 میاشتې نه زیاته موده وتلې ده زموږ غوښتنه دغه ده چې په څومره ژر چې کېږي دغه پایلې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی شریکې کړي تر څو هغه موږ له سیستم سره سر ورکړو او وروسته له هغې هغه اعلان کړو. او د کابل د حوزې موضوع هم ډېره مهمه موضوع ده. ټاکنو کمیسیون وايي وکیلانو ته د اعتبارنامو تدریجي ورکړه د قانون خلاف نه ده. شکایتونو کمیسیون بیا ټاکنو کمیسیون ملامتوي چې دوی ته یې لومړنۍ پایلې ناوخته او تدریجي ورکړي ځکه خو دوی هم په تدریجی توګه پریکړې کوي. زمانی که پروسه ثبت شکایاتشان و اعتراضاتشان خلاص شود از اون لحظه به بعد 2 هفته کاری وقت وجود داره. په ټاکنو د څار بنسټونو بیا د کمیسیونونو لخوا د مهالویش نقض او پروسو ځنډ د ټاکنیزو اصولو خلاف بولي او باور لري چې د پروسو ځنډ په وضعیت نه بلکې کمیسیونونو پورې تړاو درلود.
به شکل تدریجی تعدادی از وکلا را معرفی میکنه و سندشان برشان تسلیم میکنه، در صورتی که در انتخابات های گذشته و همچنین به اساس رسمی که در دنیا وجود داره همیشه یک جای تمام اعضای پارلمان یک کشور معرفی میشدن و سندایشان برشان تسلیم داده میشد. په ټاکنو کې د پروسو ځنډ او د ټاکنیزو کمیسیونونو له ژمنو اوښتل مخکینی ولسمشر ان پر راتلونکو ټاکنو بې باوره کړی. ښاغلي حامد کرزي له شمشاد سره په خبرو کې د پارلماني ټاکنو یادونه هم کړې چې په شپږو میاشتو کې یې پایله معلومه نه شوه. در حالت عادی انتخابات به اساس قانون اساسی افغانستان آرزوی مردم افغانستان است، ولی در زمانی که جنگ باشه، بدبختی باشه، کشتار باشه در افغانستان و خونریزی مردم افغانستان باشه و هنوز نتایج انتخابات پارلمانی را 6 ماه بشه که نگرفتیم. تر اوسه د 13 ولایتونو د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي، خو د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو په تړاو لا هم معلومات نشته چې کله به اعلانیږي. خو تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون رئیس دلته وویل چې د دواړه ټاکنیز کمیسیونونه ژمن دي چې د هوت میاشتې تر 15 نیټې مخکې د ټولو ولایتونو د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د پارلمان د رخصتیو له ختمېدو سره سم نوي وکیلان پارلمان ته لاړ شي. ندیم اشرف، شمشاد تلویزیون، د ټاکنو خپلواک کمیسیون. معترض نمایندان د کابل رایو د باطلیدو غوښتنه کوي. معترضو نمایندانو د ټاکنو کمیسیونونه په فساد تورن کړل او د کمشنرانو د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. دوی زیاتوي حکومت یې غږ نه دی اورېدلی او غواړي په پښتونستان واټ کې د اعتراض خیمه ودروي. سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینو نمایندانو ته باورلیکونه ورکړي، خو بل لور لا هم معترض نمایندان قرار نه دي ناست. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل ښار پښتونستان واټ کې راټول شوي او پر حکومت یې نیوکه وکړه چې د دوی غږ یې نه دی اورېدلی. معترضو نمایندانو د کمشنرانو د محاکمې او د کابل د رایو باطلېدل غوښتل. چې د کابل هغه رای چې هغه پاکې رای وي، هغه د تور رای نه هغه سپینې رای پاکې شي او حق حقدار ته ورکړل شي، که نه یې باطلې دي شي. موږ رای باطلې غواړو، موږ د سره انتخابات غواړو. به واسه تقاضای جدی مردم کابل کاندار معترضین است که بستری فرصت آرای کابل باطل شود و تحت نظارت کمیشنرهای جدید دوباره در کابل انتخابات برگزار شود. به او اساس مردم جمع شده و تا هنگامی که صدای ما شنیده نشه و به خواست مردم کابل لبیک گفته نشه، ما تحصیل و اعتراضات ما دوام خواهد کرد. معترض نمایندان وایي که حکومت غږ وانوري، د کابل پښتونستان واټ کې بعد د اعتراض په ډول خیمه ووهي. خواهان ابطال آرای کابل و تحقق عدالت است. قسمی که شما میدانید کمیسیون شکایت انتخاباتی در 15 قوس فیصله کرد که آرای کابل نظر به تقلبات گسترده‌ای که وجود داره باید باطل شد که متاسفانه با میانجیگری آقای سرور دانش به تعلیق رفت و کدام شرایطی که کمیسیون شکایت انتخاباتی گذاشته بود برای کمیسیون انتخابات برآورده نشد. دولت افغانستان، کمیسیون انتخابات، ما حرکت‌های مدنی را بسیار زیاد برای انداختیم ولی اونا به صدای ما گوش نکردن. اگر بعد گوش نکنن ما باید آماده ازی هستیم که نافرمانی از دولت یا حرکت‌های مدنی را ما خلاف عنعنات رسومش انجام میدیم. تر دې مهاله یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 18 ولایتونو د رای وروستۍ پایلې اعلان کړي، خو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوي. حکومت د عامه ذهنیت سره په لوبه کې ښکېل شوی دی. د لویو مسلو پر سر ګونګې تګلارې او د سیاستونو پټ ساتل د دې لامل شوي چې د سولې پر سر د خلکو افکار خراب شي. تحلیل کوونکي وایي د خلکو په برخلیک مهمې پریکړې پټ ساتل شوي، خو خلک په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. سیاسي موخو لپاره تبلیغاتي سیاستونه د دې لامل شوي چې په حکومت او نړیوالو باور راټیټ شي او ځای هغه ډول تبلیغاتو نیولی چې د ولس پر زیان تمامېدای شي. په افغانستان کې موقت حکومت او طالبانو سره د سولې پر سر د راتلونکو ټاکنو ځنډول او د سولې پروسې سره بې تفاوته چلند هغه څه دي چې تبلیغاتي جګړه کې پرې نن سبا شخوند وهل کیږي. مهم ملي مسایل چې د افغانستان د خلکو راتلونکي پرې تړلې ده لا هم د بندو دروازو تر شا پرېکړې کیږي. هم د افغانستان په اړه د حکومت سیاستونه مبهم دي او هم د نړیوالې ټولنې چې د دې سیاستونو ملاتړ کوي. دا پټ ساتل ګوره په دوه ملحوظه باندې وي، یا په دې ملحوظ باندې وي چې دا مخکې د وخت نه اسرار افشانه شي او کوم خطرات ایجاد نه کړي، او یا پکې شخصي معاملې وي. که په دې خطر باندې وي چې د اسرار افشانه شي چې بیا په لاره کې خنډ پیدا نه شي، مشکلات ورته پیدا شي، پروا نه کوي.
خو که منځ کې شخصي معاملې وي دا موږ په کلکه ردوي. د قطر او مسکو پر میز له طالبانو سره د خبرو ډیر کم څه رسنیز شوي، خو د سولې پر وړاندې اوس هم له زهرجنو تبلیغاتو کار اخیستل کیږي چې دې چارې د جګړې اړخ قوي کړی دی. اوس باور کیږي چې حکومت د عامه ذهنیت سره په یوه داسې لوبه روان دی چې د خلکو پام له برخلیک ټاکونکو هغو مسایلو راټول کړي چې د حکومت د بقا مخه نیولی شي. حکومت په داسې یو ګړنګ کې ولاړ داسې هلته یا باید ځان نړیوالو او کورنیو فشارونو تسلیم کړي، د سولې روان بهیر څخه ملاتړ وکړي او خپله تګلاره د امریکا د سولې د تګلارې سره برابره کړي. د دې په ځای چې دا کار وکړي، دوی د سولې د هر هغه بهیر که هغه د امریکا په ملاتړ ترسره کیږي، که هغه د خلیلزاد په نوښت ترسره کیږي، که هغه په مسکو کې د افغان سیاسیونو په نوښت ترسره کیږي، او هغه که کور دننه څوک د دې لپاره غږ پورته کوي چې باید افغان وژنه ودرېږي، حکومت باید خپل لومړیتوبونه وپیژني، د سولې بهیر ته د لارې پیدا کولو، د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. دوی په وړاندې منفي تبلیغات کوي. سوله او جګړه د افغانستان له سیاست وتلې ده او په دې برخه کې نور هیوادونه شریکوال دي چې سیاستونه او تګلارې په ډیرو مهمو برخو کې پټې ساتل کیږي او ډیر کم مسایل د رسنیو لاسته ورشي. هم د منطقې هیوادونه په دې کې لوبه کوي، خصوصا ایران او پاکستان چې اوس روسیه هم شروع کړې ده مستقیمې دنګلې دي د لوبې ته، او هم غربي ځینې هیوادونه هم په دې کې لوبې کوي. نو موږ متاسفانه بیچاره یو موږ یو نظام یو او بسته د منطقې هیوادونه او غربي هیوادونو سره درګیر یو. د افغانستان په تړاو سیمهیز او نړیوال سیاستونه هم د بدلون په حال کې دي، خو د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر سر خبرو کې اوس هم داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه هم له کار کولو ستړې شوې ده.